سلامونه او نیکی هیلې د لینک ای کامرس یوټیوب چینل سبسکرایبرانو ته او همدارنګه ټول سټوډنټس ته او د امازون مینوالو ته الله دې وکړي جوړ او تیار وسی. نن ورځ چې کوم موضوع موږ تاسو کور کوو ډیره مهمه او اساسي موضوع ده. زموږ چې کوم ویډیوګانې دي اکثرا بیسډ آن سټوډنټس پرابلمز دي چې په کوم امازون اف بی ای هولسیل کې هغوی ورسره مخامخ کیږي. اکثر سټوډنټس چې کله موږ ته مراجعه کوي وایي چې موږ اپروول اخیستی دی، زموږ سره شیټ شته او دا زموږ د کرایټیریا په برابر هم دی، خو متاسفانه دی کې فایده نه پاتې کیږي. اکثرا یو دلیل دا دی چې سټوډنټس پراپر دا دی پروفیټ کلکولیشنز نشي کولی. نو دا مشکل چې موږ ټاکل کو د پروفیټ کلکولیشن لپاره د امازون اف بی ای هولسیل کې موږ تاسو د چی شي نه استفاده کو، یو امازون اف بی ای ریوینیو کلکولیټر نه چې دا خپل د امازون لخوا څه شوی دی معرفي شوی دی. هر کله چې تاسو پر دې کلیک وکړئ دا قسمت دلته ولیکئ امازون اف بی ای ریوینیو کلکولیټر او پر دې آپشنز باندې موږ تاسو کلیک کوو. اوس که انکیس څوک په یو کې مارکیټ کې کار کوي نو هغه به یو کې مارکیټ وایي. کله چې تاسو دا ویب سایټ تاسو ته خلاص شو نو دلته تاسو دوه آپشن درکړي، یو د سیلر سنټرل دی، یو از ا ګیسټ دی. نو هغه کسان چې امازون سیلر سنټرل اکاونټ لري نو هغوی به دا ځای کې لاګ ان کیږي، او هغه کسان چې فی الحال اکاونټ نه لري او از ا سټوډنټس پریکټس کوي نو هغوی به کنټینیو از ا ګیسټ دي. په دې کې فقط د یو ایکسترا اماونټ دی نو هغه به زه انشاءالله په کلاس په جریان کې تاسو ته زاغه مسله وایم. اوس چې کله کنټینیو از ا ګیسټ مونږ تاسو وهو دلته مونږ تاسو ته امازون سټور ښکاري. نو مونږ تاسو په یو ایس مارکیټ کې کار کوو او دلته به زه راشم د یو پروډکټ ایسن به زه دا چې کوم پروډکټ دی دا ایسن زه څه کوم دلته کاپي کوم او پیسټ کوم. د هغې نه وروسته پر سرچ به کلیک کوو. څرنګه چې تاسو ته ګورئ دلته تاسو ته درې انټرفیس ښکاري، یو امازون فولفیلمنټ، یو یور فولفیلمنټ، یو سلیکشن آپشن دی. هغه کسان چې اف بی ای کې کلکولیشن به دلته کوي، هغه کسان چې اف بی ایم کې کلکولیشن به دلته کوي، او دا به نو فقط د مقایسې لپاره کوي. اولین قیمت چې تاسو ته ښکاري آیټم پرایس دی. آیټم جنس ته وایي، پرایس قیمت یعنی د جنس قیمت، یعنی چې کوم قیمت کې فی الحال جنس خرڅیږي. په څو خرڅیږي؟ فی الحال په 11.99 دا جنس څه کېږي خرڅیږي. نو موږ تاسو ته به هم دلته 11.99 دا قیمت کم قیمت دی؟ آیا یوازې د جنس قیمت دی که ترانسپورټیشن قیمت هم دی؟ ګوره موږ ویلی چې آیټم پرایس هغه پرایس ته ویل کېږي چې هغه د کسټمر لپاره هم ښودل کېږي چې دا آیټم پرایس د خپل جنس قیمت دی جمع هغه قیمت هم ورسره دی چې کوم یو تر کسټمر پورې هغه شپ کېږي، او پلس که تاسو وتړئ او په توفیي کاغذو کې ماته راولېږئ. نو دا درې سره مصارف چې یو ځای شي دا هغه مصارف دی، دا آیټم پرایس دی. نو زموږ تاسو هم آیټم پرایس پلس شپینګ پرایس چې کوم دی او هم ګیفټ چارجز دا درې سره په همدغه کې سره کالکولیټ چې سي $11.99 زموږ تاسو قیمت دی. نو زموږ تاسو د جنس قیمت به دلته لیکو. صحیح ده؟ بله قیمت چې کوم یو دی که تاسو دلته متوجه سئ په نامه د امازون فیس دی، یعنی د امازون چارجز. تاسو ته څومره ښکاري؟ $2.90. دا چارجز څه شي دی؟ امازون د څه شي چارجز کوي؟ اولین چارجز که تاسو اوس ګوره که پر دې کلیک وکړئ تاسو داسې درې قسمه چارجز ښکاره کېږي. اولین چارجز څه شی دی؟ ریفرل فی دی. ریفرل فی څه ته وایي؟ دا آپشنز چې کله تاسو وګورئ دې کې چې کله کلیک وکړئ تاسو ته به دغسې یو بخش ښکاره شي، بیا تاسو کولی شئ چې په دا مسله دا ټوله ولولئ. اوس که زه تاسو ته د دې خلاصه ووایم، ریفرل فی چې دی یعنی دا د کمیشن کاری ده. څنګه کمیشن کاری ده؟ ګوره متوجه سئ. ستاسو سره یو جنس دی غواړئ خرڅې کوئ، مثال کوم جنس دی؟ دغه جنس دی غواړئ خرڅ کوئ. پر چا یې خرڅوئ؟ پر مشتریان یې خرڅوئ. صحیح شو که نه؟ اوس چې تاسو پر مشتریانو دا خرڅوئ
نو کم پلیټ فارم د تھرو نه کوئ د امازون د پلیټ فارم نه استفاده کوئ نو دلته چې د دوی پلیټ فارم یعنی امازون دی چې دغه ته د مشتری سره وصل کړي دغه امازون دی چې ته نن ورځ کوئ چې خپل پروډکټ هغه ته خرڅ کړي نو چې دغه د سیلز اپورچونټي تا ته پرووایډ کړي د امازون نو د دغه نستانه امازون څه کوي چارجز کوي چې موږ دې ته چې وای ریفرل فی یعنی ریفر کوي مونږ کسٹمر مونږ ته څه کوي ریفر کوي نو چې دا په حقیقت کې څنګه کیلکولیټ کیږي فیصدي د ټولو پرسنټیج اف ټوټل سیلز پرایس څومره چې فیصدي د په هغه قیمت چې خرڅ شوی ده صحیح ده دا په کم فاکتورونو ارتباط لري دا ارتباط لري په دوه فاکتوره یو د جنس خپل قیمت دی او یو په کم کټګوري پورې کار لري یعنی په کم مختلفه کټګوریانو کې او د قیمت پر اساس سره امازون تاسو نه څه کوي په یو فیصدي تاسو نه کمیشن کاری کوي اوس د مثال په دور سره چې کله ما پر دې کلیک وکړم دلته وګورئ زه یو مثال زه تاسو درکم تاسو ذهن به خلاص شي ګورئ یو جنس دی فرض مثال په $25 خرڅيږي پلس ما تاسو ته وویل د آیټم پرایس سره چې شی دی ډیلیوری چارجز هم راځي نو $4.5 ډیلیوری چارجز سو او یو په یو توفی کاغذ کې تاو کړی دی د $3.5 مکمل ټوټل پرایس څومره شو $13 اوس دغه $13 چې جنسو دا ریفرل فی د دې څومره راځي چې دلته یو لیست امازون خپل پرووایډ کړی دی څنګه دا اوس کوم کټګوري پروډکټس وو دا چې کوم یو دی ټای دی په ټای کې امازون یو پرسنټیج کمیشن کاری کوي 100% تاسو نه اخلي 15% ها که اوس دغه 15% ضرب $13 کې کیږي څومره $4.9 اوس دا 0.3 چې شي دی دا 0.3 هغه قیمت دی که تاسو ګوري که فیصدي دغه ضرب کړه ضرب د قیمت کړه او $0.3 قیمت وکتله نو چې په کم یو هر قیمت چې زیاده او هغه قیمت بس تاسو نه څه کیږي ډیډکټ کیږي اوس په ریوینیو کیلکولیټر کې وګورئ که زه د دې قیمت زیات کم اوس ګوره لیکم $50 دا ریفرل فی خپل زیاتیږي وګوره $1.15 صحیح ده نو یو فاکتور دا دی چې قیمت د جنس چې څومره زیات شي هغه ریفرل فی زیاتیږي یو او دویم مسله چې شته چې کټګوري پورې فرق لري چې په مختلفو کټګوریانو امازون څه کیږي مختلف پرسنټیجونه تاسو نه څه کوي اخلي کمیشن کاری کوي او که هغه فیصدي ضرب د قیمت کوي چې که د دې نه زیات رااله خو هماغه حسابي که کم رااله بیا همدغه 0.3 به دوی څه کوي کیلکولیټ کوي نو یو قیمت چې شي سو ریفرل فی شو بل غیر د ریفرل فی او بل شی د پنامه د فکس کلوزینګ فی دی چې په همدغه امازون فیس کې انکلوډډ دی کله چې راشه پر دې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته به دغه سکرین څه شي ښکاره شي ها اوس دلته وګورئ دا چې شی دی او څه پورې مربوط دی دا به تاسو کوئ شي دا ټول ویل خو د دې خلاصه ما تاسو څه کړی دلته لیکلې ده چې شي مې لیکلې ده ګوره فکس کلوزینګ فی چې شی دی هغه فیس دی صحیح شو هغه فیس دی چې امازون اخلي د اوغه سیلرانو نه چې انډیویډوال سیلینګ اکاونټ یعنی انډیویډوال اکاونټ از ا انډیویډوال جوړ کړی دی چې دا مصارف څومره دي $0.9 اوس ګوره دغه اکاونټ چې دی اوس قیمت څومره معلومات کیږي $0.9 اوس که زه پر دې یو ریفرش وم او زه راشم د امازون په سیلر اکاونټ باندې زه دې کې څه شم لاګین شم ښه دوستانو ما ګوره د امازون اکاونټ سره زه څه شویم لاګین شویم زه اوس راځم همدغه اسن راخلم او د دې پروډکټ اسن راخلم او دلته څه کوم انټر کوم زما چې کوم اکاونټ دی په یو اس کې دی او پروفیشنل اکاونټ دی نو تاسو راشئ دلته متوجه سئ وګورئ اوس هماغه فکس کلوزینګ فی څو شو 0.00 نو هغه کسان چې اکاونټ جوړوي او انډیویډوال دي ځکه په یو اس کې خو انډیویډوال فل حال نشته لکه په یو ای مارکیټ کې انډیویډوال جوړي نو د هغه سره پر پروډکټس په داغه نه $0.9 چې هر جنس د خرڅي دی وڅ کیږي آلته به دا انکلود کیږي
بل چې دی مصارف دی په نامه د ویریبل کلوزینګ فی دی. دا کم مصارف ته وایي؟ دا مصارف چې دی مرتبط د چی شي کېږي؟ زه به اوس تاسو ته وښیم. ویریبل کلوزینګ فی چې دی هغه فیس دی چې د یو تعداد مشخص کټګوریان لپاره دی، لکه میوزیک، سافټویرونه چې پروډکټ خرڅوي، ویډیو گیمونه دي، دا شیان چې دی پکې انتقالیږي او د دې فکس دی چې ستاسو نه $1.8 چارجز کوي. اوس د مثال په دور سره زما یو دانه سند دا راخلم، که څه هم دلته میم را باسلی دی، ګوره دا یو ویډیو گیم دی، دا پروډکټ زه راخلم او دلته څه کوم، دا زه انپوټ کوم، دلته راځم دا انپوټ کوم. ښه اوس دلته وګورئ ریفرل فی څومره راغی؟ $1.8. نو چې هغه پروډکټس چې کوم یو دی په دغه مشخصه کټګوریانو کې که تاسو غواړئ پروډکټ لیست کړئ نو متوجه اوسئ چې په هغه کې به ویریبل کلوزینګ فی هم ایډ کیږي. صحیح ده؟ د دې نه وروسته نیکسټ چې کوم چارجز پر موږ تاسو راځي په نامه د څه شی دی؟ فولفلمنټ کاسټ دی. فولفلمنټ کاسټ یعنی کم مصارف دي، دا به زه اوس تاسو ته معرفي کوم. ښه فولفلمنټ کاسټ چې دی، امازون چې کله ستاسو پروډکټ د امازون ویر هاوس ته ورسیږي او یو مشتری ستاسو پروډکټ آردر ورکړي، داغه پروډکټ د ګودام نه جیګول، بسته‌بندي کول او انتقالول تر مشتری تر کوره، حتی د هغوی ریټرن هم هندل کول، دی ټول ته چې شي کې راځي؟ امازون اف بی. یعنی ستاسو ټول جنس تر مشتری تر انتقال تر ځای ته پورې چې کوم مصارف راځي دی به فولفلمنټ کاسټ وایي، چې دا مرتبط په څه شي دی؟ پر 3 فکتورو دی. که ستاسو جنس په کوم کټګوري کې دی، اندازه یې څومره ده او وزن یې څومره دی. ښه دلته چې کله تاسو راغلی پر دې فولفلمنټ کاسټ چې کوم یو دی، تاسو کولی شئ کلیک وکړئ او تاسو ته به دغسې سکرین ښکاره کېږي. ها په دې سکرین کې چې کله ښکته راشئ تاسو ته به معلومات وشي. اول ما تاسو ته ویلې پروډکټ سایز ده. که پروډکټ سټانډرډ واوسیږي او د پروډکټ دوم فکتور وزن وي، وزن یې دومره وي، نو د جنوري 15 تر فبروري 4 پورې قیمتونه $3.22 وه. ولې د هغې نه وروسته چې کله انباوند چارجز چې کله معرفي شوله، مصارف څه شوله؟ ښکته شوه. اوس مثال د دې نه د ښکته شوی، د دې ښکته شوی دی. ګوره د سټارټینګ د اپریل نه وروسته څومره شوی دی؟ یعنی $0.22 کم شوی دی. دا ولې شوی دی؟ دلیل دا و چې کله انباونډمنټ چارجز تاسو سره دا ویډیو لینک شریکوم انباوند ویډیو، نو تاسو کاینډلی کوی شئ چې هغه ویډیو هم ځان سره یو ځل وګورئ چې انباوندمنټ چارجز څه شي دي. یعنی په حقیقت کې دلته د شپمنټ کاست دوی کم کوي او په انباوندمنټ کاست دوی څه وکړي؟ اضافه اډ کړه. ها نو څومره چې ستاسو د جنس اندازه زیاتېږي، ګوره مثلا اگر لارج کارتن کې اوسېږي نو څومره چارجز کې؟ 3.86. دلته څومره؟ 3.22 او تقریبا $0.2 کم شوی دی د اپریل د 2024 نه دی خواته. د فولفلمنټ کاست مصارف څه شوي دي؟ کم شوي دي. نو په دې اساس سره زموږ تاسو درې چې سایز څومره دی او د پروډکټ اندازه کوچنی دی، غټ دی، وزن څومره دی، 1 اوز دی، 4 اوز، 10 اوز، نو زموږ تاسو د فولفلمنټ کاست ښکته او پورته کیږي. او د 15 اپریل نه اخواته ما وښودی چې مصارف فی الحال کم شوی دی، هغه پر څه شی اچول شوی دی؟ تاسو ته دلته هم زه ښیم دغه پر انباوندمنټ کاست اچول شوی چې دا څه شی دی. ما ویډیو لینک زه تاسو سره شریکوم. د هغې نه وروسته بل یو دی په بخش د سرویس دی، د خدماتو بخش دی. یعنی که تاسو غواړئ په امازون کې خپل پروډکټس په دوی لیبل کاری کوي یا په دوی دا چې شی وکړئ پلاستیک کې واچوئ یا مثال هغه ببل ریپ کې واچوئ، نو دا مصارف هم انکلود کیږي. نو که انکیس مو غوښتئ اوکې، که مو نه غوښتئ تاسو لازمي نه دی. نو پیک آف 1 لري او پیک آف 2 دی نه لري. نو دا هغه سرویسز دی. د هغې نه وروسته
بل چارجز دي چې په نامه د څه شي یادېږي سټوریج کاسټ سټوریج ذخیره یعنی ستاسو چې جنس چې کله د امازون ګودام کې ځي هغه چې ذخیره کیږي دوی نه یو چارجز اخلي نو دام پکې کیلکولیټ کیږي ښه چې سټوریج کاسټ څه ته وایي هغه میاشتنی مصارف چې ستاسو پر جنس راځي چې ستاسو جنس په امازون ګودام کې د هغوی ساحه استفاده کړې د هغه مصارف ته وایي ښه اوس دا مصارف چې کوم یو دي په څو فاکتورونه مرتبط دي یو ستاسو د جنس ډول څنګه دی آیا ستاسو جنس خطرناک دی که نان ډینجرس دی د دې هم به زه ستاسو سره ویډیو لینک کې شریکم بیا کوی سئ چې ډینجرس نان ډینجرس پروډکټس هم چیک کړئ بل پروډکټ سایز دی چې ستاسو پروډکټ په کوم اندازه دی وړوکی دی متوسطه دی غټه دی که څنګه خبره ده صحیح شو بل ستاسو پروډکټس په کوم کال کې دی آیا په لومړنۍ 9 میاشتې کې دی یا که 3 اخرو میاشتې کې دی او همچنان ستاسو د ګودام نه جنس وتل په څه اندازه یعنې ستاسو د پروډکټ سیلز څنګه دی ښه اوس ګورئ امازون 2 لیسټه ورکړي دي یو هغه پروډکټ ټایپس دي چې نان ډینجرس دي وګورئ نان ډینجرس پروډکټس لپاره مثال امازون چارجز کوي 0.88 $، خو چې کوم پروډکټس ډینجرس وي زه اگزامپل ورکم څه شو دا نان ډینجرس والا دي او ډینجرس والا لپاره چې کوم پروډکټس دي 0.99 $، نو هغه پروډکټس چې هزمیټ وي مثال انفجاري دا شیان اوسېږي نو د هغوی نه ستاسو نه چارجز زیاده کوي اوس یاد لرئ زه تاسو ته بیا هم اوس وایم په لومړنۍ 9 میاشتې کې دلته متوجه سئ ګوره د جنوري نه تر سپتمبر پورې د ویر هاوس سټوریج چې کوم چارجز پر تاسو راځي 0.02 $، دی خو چې د اکتوبر تر ډسمبر چې دی د هغه 3 برابره کیږي په څه خاطر ځکه په دې میاشت کې رخصتیانې زیاتې وي د دوی هالیډیز دی لکه نیو ایرز دی کرسمس دی نور مسلې دي نو دلته پر دوی بیروبار زیات دی نو دوی دغه قیمتونه څه کوي جګوي او ځکه د لیبر کاست هم چې هلته دی جګیږي ځکه په رخصتي کې څوک حاضر دی چې کار وکړي نو پر دې اساس سره د دوی قیمتونه څه کیږي جګیږي نو یو فاکتور چې شو ما تاسو ته وویله ټایپ اف پروډکټ ډینجرس نان ډینجرس فرق کوي بل ټایم دی چې کوم کال کې تاسو خپل پروډکټس امازون ویر هاوس تاسو ته وایي دا یې دوه دریم چې کوم فاکتور و که تاسو متوجه سوي یاست ما ویل پروډکټ سایز دی که جنس څومره چې غټ واوسېږي که تاسو دلته متوجه واوسېږئ وګورئ که پروډکټ فار مثال پر کیوبیک میټر واوسېږي سټوریج چې شي دی ښه نو دومره به چارجز وي او که ان کیس څومره چې جنس غټیږي د هغه چارجز به څه کیږي زیاتیږي څومره چې زیات سپیس نیسي هغومره به څه کیږي چارجز یې زیاتیږي ښه د دې نه وروسته که دلته ما تاسو ته یو بل فاکتور هم وښودی خو تاسو ته ښکاره نه شو دلته ګوره که یو بل شی هم دی په نامه د ایوریج انوینټري یونټ سټور اکثره کسان تاسو یعنی ټول یوټیوب ویډیوګانې وګورئ نشي کولی دا شی پیدا کړي ځکه دوی پراپر ریسرچ نه کوي ما یو بل فاکتور هم لیکلی د سټوریج یوټیلایزیشنز ریټ اوس که احیانا تاسو په امازون کې داسې یو جنس راوئ ایوریج انوینټري صحیح ده چې د میاشتې 15 قلمه دي صحیح ده د میاشتې 15 قلمه په امازون ګودام کې فرض مثال تاسو سټور کړه خو د دې نه متاسفانه په هر میاشت کې یو قلم خرڅېږي نو ستاسو مصارف څه کېږي زیاتېږي اوس که د میاشتې 15 دانې مو راوړله او همدغه 15 دانې ټول خرڅ و ستاسو مصارف کمیږي ځکه نو همدغه دلیل دی که دې ته مونږ سرچارج چارجز وایو دلته وګورئ تاسو ته به ښکاره شي زه تاسو ته وښیم دغه یو دی ښه یوټیلایزیشنز والا هم دی سټوریج یوټیلایزیشنز دا پر هر چا اپلیکیبل نه دی ځکه یو تعداد خپل ځان ته معیارونه لري چې پر هغوی قابل د تطبیق دی یوټیلایزیشن سرچارج
چې دغه 15 شرایط په هغه اکاونټ کې وي. یو خو د هغه اکاونټ پروفیشنل واوسیږي او د یو کال نه د دې رئیس د یو لومړی شپمنټ نه تاریخ تیر شوی واوسیږي، او یعنی مطلب داسې یو کس واوسي چې ایکسپیرینس کسي، یعنی ډیر وخت نه کیږي چې دا نفر په امازون کې کار کوي او دوی داسې اشتباه وکړي چې مثلا داسې یو پروډکټ لیست کړي چې دی فار مثال لیست کوي 10 دانې پروډکټس متوجه سولې او د میاشتې خرڅېږي 15 دانې، نو پر دا پوه شئ چې څومره په امازون ګودام کې د جنس میاشت په میاشت پاتې کېږي، هر میاشت پر د دوغونده چارجز راځي چې دا ډیر کم کسان دي خلکو ته معلومات شته. نو په همدې دلیل کوشش کوئ داسې جنس انتخاب کوئ چې د هغه جنس څه اوسیږي، پروفیټ مارجن سیلز متداوم وي. یو بل دانه شی دی په نامه د انباونډینګ کاست دی، چې انباونډینګ کاست چې شته وایي ما ویډیو به لینک زه ستاسو سره شریکم ځکه په دې ویډیو کې به مشکل زه دا شی کور کم. نو هغه کاست دی چې پر تاسو راځي کله چې تاسو شپمنټ پلان کریټ کوئ، خپل جنس څو ویر هاوزو د امازون ته لیږئ، نو چې څومره زیات ویر هاوزو ته ولېږئ هغومره د مصارف ستاسو کمیږي. که زه د مثال په دور سره ووایم، مثال انباونډمنټ دی، زه یو موقعیت ته لیږم پر ما څومره چارجز راځي 0.4. مثال که زه 2 موقعیتو ته لیږم 0.24 ډالر چارجز، که 3 موقعیتو ته لګوم دومره کېږي، او که د 4 نه زیات لیږم موقعیتو ته ماته به $0. نو څومره چې ستاسو د جنس تعداد د کارتن زیات اوسېږي هغومره به تاسو ته دا څه شی زیاتېږي. ښه، د هغې نه وروسته یو بل دی مصارف دی په نامه د اسټیمیټډ شپینګ کاست دی. دا کوم مصارف دي؟ دا هغه مصارف دي چې مونږ تاسو خپل جنس د پریپ سنټر نه لیږو د امازون ویر هاوس ته، یا د سپلایر نه لیږو ویر هاوس ته، د یو پی سی په ترو یا خپل لیږو. دا هغه مصارف دي چې دا مرتبط دی په موقعیتو دی. که 3-4 ګودام ته لیږو نو زیات چارجز به راځي، همداسې تعداد دی پروډکټس دی چې ډیر پروډکټ واوسیږي معلومداره دی چې ډیر به چارجز پر راځي. نو دغه 2 فاکتور دي چې پر دې تاثیر گذاره دي. ها، د هغې نه وروسته بل مصارف دی د نورو مصارف په نامه ادر کاست. ادر کاست کې که متوجه سئ 2 شیانه دي، یو میسیسیلینیس کاست دی، یو کاست آف ګوډز دی. کاست آف ګوډز چې شته وایي، کاست آف ګوډز چې دی یعنی د جنس قیمت، یعنی تاسو ته سپلایر په څو روپۍ هغه جنس درکړی دی. صحیح شو؟ زه فار ایگزامپل دا جنس چې ما ته سپلایر دی د مثال په طور سره کې زه حساب کوم، ما ته فار د مثال سپلایر ما ته دا جنس راکړی دی په $18. صحیح شو؟ نو بل یو چې شی دی میسیلینیس کاست دی. دا کم مصارف دی، بخښنې سره دا ژبې مې کله کله په دې لغت کې ښکته او پورته کېږي، دا په معنا د ایکسټرا یعنی اضافي. دا کم مصارف دي؟ دا هغه مصارف دي چې کله تاسو خپل جنس فار ایگزامپل خپل جنس نیسئ تر پریپ سنټره لیږئ، یا نه هغه جنس دی چې تاسو کوم پریپ سرویسز کوئ، لکه مثال په پریپ سنټر خپل لیبل لګوئ، دا د لیبل چارجز دی یو، او یا که داسې تاسو کوئ خپل جنس د دا ځایګي نه لیږئ چیرته د سپلایر نه لیږئ خپله پریپ سنټر ته، هغه مصارف هم کېدی شي. نو دا دواړه مصارف په دې کې انکلوډډ دي. بل قسمت د آپشنز دی په نامه د فی ډسکاونټ. دلته وګورئ متوجه سئ، فی ډسکاونټس دی. فی ډسکاونټس چې شته وایي امازون کله تاسو سیلز کوئ پر یو تعداد پروډکټس، تاسو خپل اکاونټ کې تاسو ته امازون پر هغه پروډکټس تاسو ته څه کې ډسکاونټ درکړي. که زه د مثال په طور سره ورکړم، زه دا به کاپي کړم، دلته راشم زه تاسو ته سرچ کړم. صحیح ده؟ فی ډسکاونټ. یو لحظه دلته. ښه دوستانو، پر دې لینک ما کلیک وکړئ نو ما ته داسې سکرین راغی. ګوره دا یو سیلر دی، پوښتنه کړې ده یو پروډکټس دی، همدغه سیلر ورته تمام شوی دی په $1.15. متوجه یاست؟ او هغه پروډکټ دی په $3.95 ورته تمام شوی دی.
دا نفر پوښتنه کړې ده چې د کله کلکولیشنز کوي دلته فی ډسکاونټس راغلی دی څومره 2.45 ډالره څومره 2.45 ډالره نو یعنی دوی ته امازون کله کله په دوی پر اکاونټ دی شي ته ډسکاونټ ورکوي ښه د هغې نه وروسته یو بل دانه دی ټاکسز آن فیس کله چې پر دې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته به ښکاره شي څه معنا ورکوي دا معنا ورکوي چې امازون ستاسو په بیهاف سیلز ټاکس پی کوي نو هغه هم دلته کیلکولیټ کیږي نو چې کله ټاکس فری اوسیږي هغه علاحده ده او په هر سټیټ کې چې کله لاړ شي د سټیټ په لحاظ سره تاسو ته به هغه دا چې شي کیږي ډیټیکټ کیږي نو ان شاء الله هیله ده چې په دې ټوله پیرامیټرز پوه شوي اوسئ نو زه به اوس راشم په دې کې به زه یو ډیټا انپوټ کوم ډیټا داسې انپوټ کوم چې از ایگزامپل ستاسو ذهن پرې خلاص شي ښه زه به راشم دا نور ټوله زه بند کړم ښه د مثال په طور زه دغه پروډکټس ته زه دا راخلم او دلته انپوټ کوم ښه دلته چې کله راغلی اوس وګورئ تاسو ته کم قیمت ښکاري تر څو په دې کې ګوره تر ټولو مهمه فاکتورونه دی چې ستاسو پروفیټ او ان پروفیټ درته ډیسایډ کوي چې دا کم فیکټورونه دي زه به تاسو ته هغه ښکاره کړم ښه دوستانو دلته به زه راشم کم فاکتورونه ډیر اساسي دي دغه دوه اساسي فاکتورونه دي چې ستاسو د پروډکټ په پروفیټ کیلکولیشنز کې ډیر مهمه دي یو آیټم پرایس دی چې کم پرایس ولګو او یو میسلسینیس کاست دی دا کم قیمت ولګو څومره ولګو اول راشي چې په آیټم پرایس کې اوس ګورئ دغه پروډکټس دی دا پروډکټس ته فی الحال قیمت یې څومره دی 11.99 ډالره دلته به زه راسه وګورم 11.99 ډالره که تاسو راشئ په همدغه 11.99 ډالره دی اوس مثلا دا جنس دی ماته تمامیږي په څومره فار ایگزامپل ماته تمامیږي په 8 ډالره صحیح شو اوس که زه 11.99 ډالره قیمت د دې ونیسم فی الحال موجوده قیمت فی الحال قیمت یې ونیسم نو د دې جنس قیمت به ماته څومره بوسي دا خو تاوان دی دا خو سر دا پروډکټ تاوان دی زه دا اسکیپ کوم دغه دی یو دلیل دا دی دویم که ان کیس داسې واوسېږي چې سبا د دې قیمت جګ شي څومره جګ شي مثال د دې قیمت موږ داسې ونیسو یو مثال په طور صحیح ده مثال په طور زه دا دی یو څوک دی چې نیسي 25 ډالر کې دې قیمت نیسي موجوده قیمت دی مثال سبا ترالی چې دا جنس په دغه قیمت خرڅېدی نو تا دغه قیمت ونیوی 25 نو دلته تراسه ته 25 ونیسه تا خو ویله چې اوهو دا خو استاد 9 ډالر ګټه کې اله ژر لیست کا نه دا په حقیقت کې چې کله هایست پرایس نیسئ تاسو امکان لري که موجوده قیمت واوسیږي نو هغه قیمت سوي په ګټه کې یا په تاوان کې که تاوان کې اوسیږي خو معلومدار ته اسکیپ کوي که په ګټه کې اوسیږي ته امکان لري چې په غلطه لار لاړ شي اوس راشي دغه پروډکټس ته زه 3 میاشتنی ډیټا راوباس 3 میاشتې یو خو جګ قیمت سو زه اوس راځم دویم قیمت ته اصلا مونږ چې کوم قیمت نیسو اوسط دی د دې دغه 3 میاشتې چې کوم ډیټا ده تر دغه ځای پورې د دې قیمت اوسط نیسو دلته هم کوی شي او راتلی شي په ډیټا بخش کې راشي پروډکټ ډیټیلز کې دلته تاسو ته هغه د پروډکټس اوریج معلومات کیږي صحیح ده اوس راځي دا قسمت کې ګوري اوریج د دې څومره وو 14.2 ډالر 14.2 ډالر که زه دلته ولیکم 14.2 ډالر نو زما ته څومره دې پروډکټس دی یعنی سر په سر دا پروډکټس وخوړل صحیح شو ها نو که موږ تاسو د لومړنۍ میاشتې ونیسو که هغه های واوسیږي یا که لوویسټ وي لو وي نو زمونږ تاسو ته څه کېږي
دغسې نقصان پیدا کوي. او که نننوي ورځې اوریج ونیسي ریل ډیټا ده، او که تر هغه نه بیسټ څه شی دی تاسو ګراف راشئ تحلیل یې کوئ. فار ایگزامپل زه دا پروډکټس راځم ګورم چې تر ټومره لویست په څو قیمت کې خرڅېدی. ګوره داسې وخت کې م راغلی دی چې په څو کې خرڅېدی. زه به فقط اف بی ای سیلرانو قیمتو ته وګورم ځکه دا خو اف بی ای والا دی. یعنی اف بی ای والا په څو خرڅول؟ یو منټ. په دا اف بی ام دی. اف بی ای والا $12. صحیح شو؟ څو ډالره؟ $12. ښه زه به راشم بیا دریم وګورم، همدا درې میاشتنۍ ډیټا یې ګورم. لوویسټ پرایس یې څومره و؟ هلته خلکو په $14 هم خرڅ کړی دی، په 14 هم خرڅ کړی دی، 14 12.99 اوس په 11.99 یعنی تر 11.99 پورې لا ایکسپیکټیشنز ته. اوس که زه خپل پرافټ په دې کلکولیټ کوم په لوویسټ پرایس، دا تر ټوله بیسټ راځي $11.99. نو ماته څه کېږي؟ تاوان دی دې پروډکټس کې. ها نو اوس استاد کم یو بیس دی چې زه کم آپشن انتخاب کوم؟ ګوره تا پورې اړه لري چې کم بیس دی هغه 90 days ایوریج دی. اوریج چې دی تاسو ته هغه قیمت درکوي چې واقعا په هغه قیمت کې ثابت روان اوسیږي نه. نو دا قیمت چې دی بیس دی. دویم کل های والا یو میاشتنی ډیټا دوی پرایس تحلیل کوي او په های قیمت سره زی دا معمولا هغه کسانی چې ایکسپرټ دي، یعنی هغه کسان اوسیږي چې هغوی معمولا سوي غواړي چې د لاندې مودې لپاره او د دوی تحلیل ډیر ډیپ اوسیږي او کوی شي په دې پروفیټ لاړ شي. خو په دې کې انشورنس د دې نسته چې کوم ورځ قیمت ټیټ شو ته په لاس کې نشي تللی، لاس کې تللی شي. نو دا یو چې دی هم نیو بیز لپاره هم ښه دی، نیو سیلران لپاره هم د ایکسپرټ لپاره ښه دی. او دا لوویسټ والا چې هغه کسان لپاره دی که ته لوویسټ قیمت هم انتخاب کې، اوس مثلا ما لوویسټ انتخاب کې او که احیانا د دې جنس قیمت $15 وای، نو په دې کې ما ګډ کړو په دې حالاتو کې د دې پروډکټس 110% باید تاسو لانچ کړی وای. صحیح شو؟ ها بل کم مصارف ته چې زمونږ تاسو په کنټرول کې دي هغه مصارف میسیسینیس کاست دی چې معمولا سټوډنټس پکې غلطي کوي. ها اوس ګوره دلته راشه که زه د ټاپ نه زه قیمتونه وګورم، ګوره دا یو قیمت شو، ما انپوټ کې کم قیمت زه کوم، که زه هغه قیمتو سره زه مخته ځم چې یعنې تر دې نور ټیټه یعنی امکان نشته، نو دا چې زه لاړ شم د هغو کسان لپاره چې کاملا نیو سیلر اوسیږي، که اوریج سیلر یې چې مثال $14 هم ونیسي بیسټ دی. نو ما ونیوه $14 دلته. ریفرل فی کې زه ګوتې نشم ولی، دې کې هم نشم وهلی، دې کې هم نشم کولی، دې کې هم نشم کولی. ان باونډ هم که ستاسو یو دانه کارتن اوسیږي په دې کې هم لاس نشي، فقط که چې څومره ایسټ خواته ځئ مصارف کمیږي، نو دا هم انتخابوی شو. شپمنټ کاست چې دی دلته زه معمولا نه لیکم، دواړه زه په همدغه ځای کې لیکم. اوس په دې کې هم تاسو شی نشي کولی. صحیح ده؟ دلته اوس کم مصارف ولیکئ. په دې کې هغه مصارف دي چې ستاسو جنس مثلا د سپلایر نه پریپ سنټر پورې تللی دی، چې کوم پریپ سرویسز دی، چې کوم تر امازون ګودامو پورې رسیږي، دا درې مصارف. یا ان کیس داسې وي چې فار مثال تاسو په امکان لري په کیسو فرق لري، بعضې داسې دي چې په پریپ سرویسز په امازون کوي، نو هلته به دوی بیا څه کوي، ساده خبره دلته به راځي او دلته مثلا لیبل او بیګینګ پر قیمت لګي. نو فی الحال خو مونږ دا تصور کو چې هر څه کار ټول په پریپ سنټر کو، نو زمونږ جنس چې انتقالي کې تر پریپ سنټر هغه مصارف پلس د پریپ سرویسز خپله، نو دا دواره مصارف چې وو کې تاسو منیمم چې هر څوک داخلي کې باید $2 ونیسي. بعضې اوقات داسې چې سټوډنټس کم پروډکټس پرچیز کوي، نو وایي استاده دا $2 خو تر دې زیات راځي، هغه چې کم وي څومره چې تعداد ستاسو نه 100+ پروډکټس اوسیږي دا مصارف بیس کوي. او دلته هم تاسو کولی شئ چې $0.5 پورې هم ونیسئ یا 0.45.
نو دې سره ماته څومره پروفیټ پاتو 0.3 ډالرز. آیا دا پروډکټس ښه دی که نه دی؟ نو واقعا موږ ویلي دی چې داسې یو پروډکټس انتخاب کړو چې اټلیسټ نیټ مارجن د پروډکټس 10% to 20% اوسیږي، خو که 5% منیمم اوسیږي ویل ان ګډ دی. خو دا ماشاءالله داسې ښه زبردست دی که په دې پرایز میلاو شي نو زبردست وي. نو تاسو بیا کولی شئ چې پروډکټ څه کوئ لانچ کړئ. نو د دې سره سم هیله ده چې تاسو د نن موضوع زده کړې اوسیږي. نو تاسو ټول په الله پاک سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.